تازه خبر دا ویډیو د هغه کسانو لپاره دی کوم چې د ګلبدین نایب پسې خبرې کړې دي. په دغه ویډیو کې به تاسو ته د ګلبدین نایب یو نوی ریکارډ ښیم، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د 2019 زیږدیز کال وروستۍ ورځ ده او د کرکټ د نړۍ لپاره یو بریالی کال و. په 2019 زیږدیز کال کې نړیوال جام، ایشیا کپ، د 19 کلنو نړیوال جام، ایمرجن کپ سیالۍ، لیګونه او په سلګونو نړیوالې لوبې ترسره شوې. نوي ریکارډونه جوړ شو، پخواني ریکارډونه مات او ډېرو نویو لوبغاړو پکې نړیوالې لوبې پیل کړې. خو شاید تاسو ته تر اوسه دا نوي معلومه چې په 2019 زیږدیز کال یو ورځنیو لوبو کې تر ټولو ښه توپ اچونه په یوه لوبه کې چا ترسره کړې. راځئ پوه شو هغه 15 لوبغاړي څوک دي چې په یو ورځنۍ لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه کړې. لومړی پاکستانی شاهین افریدي. پاکستانی تیز توپ اچونکی شاهین افریدي هغه لوبغاړی دی چې تر نورو توپ اچونکو په یوه لوبه کې ښه توپ اچونه ترسره کړې. شاهین په 2019 زیږدیز کال په یوه ورځنۍ لوبه کې د 15 منډو په مقابل کې 6 ویکټې ترلاسه کړې. د شاهین افریدي دا توپ اچونه د بنگلادیش کرکټ لوبډلې پر وړاندې په نړیوال جام کې وه. افریدی په 19 یو ورځنیو لوبو کې 40 ویکټې لري چې یو ځل یې 6 او 4 ځله یې 4 ویکټې اخیستې. دوهم هندوستانی ویزندرا چاهل. هندي لیګ سپینر هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې په ښه توپ اچونکو کې دوهم نوم راځي. چاهل بیا روان کال د آسټرالیا پر وړاندې ښه توپ اچونه کړې. نوموړي د 2 منډو په ورکولو سره په یوه لوبه کې د آسټرالیا 6 ویکټې اخیستې. چاهل په 50 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 15 ویکټې اخیستې چې 2 ځله یې 15 او 2 ځله یې 4 ویکټې اخیستې. دریم د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب دی. په روان کال کې په یو ورځنیو لوبو کې تر ټولو ښه توپ اچونې په مقام کې دریم نوم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب دی. ګلبدین نایب تر 2019 زیږدیز کال نړیوال جام مخکې د آیرلینډ پر وړاندې د 43 منډو په ورکولو سره 6 ویکټې ترلاسه کړې. دا وخت ګلبدین نایب لوبډل مشر هم و. ګلبدین نایب په 15 یو ورځنیو لوبو کې 59 ویکټې لري چې یو ځل یې 15 او 2 ځله یې 4 ویکټې اخیستې. په 4 مقام کې نیوزیلنډي تیز توپ اچونکی ټیم سعودي دی. ټیم سعودي په روان کال کې د بنگلادیش په وړاندې یو ورځنۍ لوبو کې د 15 منډو په ورکولو سره 6 ویکټې واخیستې. سعودي تر اوسه په 140 یو ورځنیو لوبو کې 116 ویکټې اخیستې. 3 ځله یې 15 او 4 ځله یې 4 ویکټې اخیستې. تر ټولو ښه توپ اچونه یې په یوه لوبه کې د 33 منډو په ورکولو سره 7 ویکټې دي. جان پرلینک د نیمیبیا کرکټ لوبډلې تیز توپ اچونکی دی. جان پنځم هغه لوبغاړی دی چې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې سږ کال په زړه پورې توپ اچونه کړې. نوموړي روان کال کې د عمان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د 14 منډو په ورکولو سره 15 ویکټې اخیستې. جان په 15 یو ورځنیو لوبو کې 10 ویکټې لري. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.